تازه خبر د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا چې جو بایدن ولسمشر غني ته دا څه ډاډ ورکړی دی، ولسمشر غني ته یې څه ویلي دي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. ولسمشر غني په ټویټر لیکلي پرون د جمعې په ماښام یې له ښاغلي بایدن سره ټلیفوني خبرې کړي چې د اقتصادي او ډیپلوماتیک ملاتړ له دوام سره هم د امریکا ولسمشر تازه بیا ډاډ ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دوام او د سولې او امنیت پر مسلو بحث کړی. ولسمشر ماڼۍ وایي ښاغلی بایدن ولسمشر غني ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. د ارګ پر ویبپاڼې د ولسمشر غني له خولې لیکل شوي له امریکایي ولسمشر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نوي پړاو بحث او خبرې شوي دي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه کې نور څه راغلي. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غني سره په دې ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د میرمنو، نجونو او لږکیو په ګډون به له افغانانو او پراختیایي او بشري مرستو سره د امریکا ملاتړ دوام ومومي. سپینه ماڼۍ وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د 3.3 میلیارډ ډالرو مرستې په تړاو چې د امریکا کانګرس ته د تایید لپاره استول شوي هم خبرې کړې دي. اعلامیه کاږي د دې مرستو یو برخه 1 میلیارډ ډالر به پر افغان هوایي ځواک او ځانګړو ځواکونو لګول کیږي چې هوایي ملاتړ او د جګړې په ډګر کې وړتیاوې لوړې شي. د دې اعلامیې له مخې له دې مرستې 1 میلیارډ نور ډالر به د افغان ځواکونو لپاره پر مهمو اکمالاتي چارو او د پوځي او سون توکو پر رانیولو لګیږي او 100 میلیون ډالر به د افغان پوځیانو د تنخواو ورکولو ته ځانګړي کیږي. له ښاغلي بایدن سره د ښاغلي غني دا خبرې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې وروستۍ اونۍ د حکومت لپاره ننګونې وي، ګڼې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدې دي. دې حالت افغان چارواکي اندېښمن کړي او د ډیپلوماتیکو هڅو پر مټ غواړي د سیمو د هیوادونو او نړیوالو ملګرو ځان پام ته راواړوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.